بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زړه څنګه پاکیږي؟ د زنګو څخه زړه ایسته کول دا څنګه پاتیږي؟ د دې په اړه باندې دوې خبرې شته. یوه خبره دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان هذه القلوب تصدئ کما تصدئ الحدید، وای دا زړونه داسې زنګداره کیږي لکه اوسپنه چې زنګداره کیږي، لکه اوسپنه چې زنګ کوي، دا زړونه هم داسې زنګ کوي. او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا زړونه چې د زنګ پاکیږي، د زړه زنګ لري کېدل دا په ډیر تلاوت سره او د مرګ ډیر یادېدل، تلاوت ډیر کول او مرګ ډیر یادول، په دې سره د زړه زنګ لري کېږي. بله خبره دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې یو څوک ګناه وکړي یو تور ټکی پر زړه پیدا سي، او چې دوهمه ګناه وکړي دوهم تور ټکی پیدا سي، هکذا دریم څلرم پنځم اخر یې زړه تک تور سي، زنګ والا جوړ سي. دغه زنګ چې لري کېږي دا بیا په توبه لري کېږي، چې یو څوک د ګناهونو څخه توبه وباسي، نیک اعمال شروع کړي، په همدې باندې د زړه زنګ لري کېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.